ویایي چې جنکۍ کاږه شوه موته نه شوه جنکۍ کاږه شوه موته نه شوه جنکۍ کاږه شوه موته نه شوه چې جنوزه مې د نختر څنګه ویله قدرمنه لیدونکي ښه پوهېږم خو نه پوهېږم خپرونه دا ورم بیا که خیر وي د نړۍ د ګوډ ګوډ نه شعرونه غوښتي دي ښه تکړه شعرونه دي زه خو بیا یم چې ډېر ښکلي شعرونه بیا وړي وي هیله همدغه ده چې دا خپرونه میکس بېخه پرې راوکسی نو دغه شعرونه غولې دي زه بیا مینه وخلم ویایي چې نمونه ته ضرورت نشته شاعر ته بلنه ورکوه ویایي چې بلنه ورکړم خو نه بیا قدرمنه لیدونکي یس که خیر میږ ور ویر کې میږ تکړه شاعر دی ګرځېدلی شاعر دی منلی شاعر دی ډېر کتابونه که خیر بزرګ ته راغولي ګلاکای چکمکي صاحب دی نو خو دا د مشاعرې ګډونوالو ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وایي سترګې دې ښې دي چې وړې دي سترګې دې ښې دي چې وړې دي شین اسمان زرې زرې او د سرو زرو دي کیکونه دویمه لنډۍ ده وایي سترګې دې تورې که راوځه سترګې دې تورې که راوځه لیلا مجنون په قدرتو ختلي دي اوس یوه هایکو ده ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم نیولې دې روژه ده نیولې دې روژه ده اړولې دې دې غلې ته ور وغورځې نالۍ ته بیا ته ضرورت نشته بزرګ یې بزرګړي کې بزرګ یې بزرګي کړې تل په ظاهره ته شیخي کړې بزرګ یې بزرګي کړې تل په ظاهره ته شیخي کړې زار شم مایده 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 راځه بیا یوه لنډۍ ده وایي سترګې دې سترګو نه شرمېږي سترګې د سترګو نه شرمېږي په رشوتخور اشنا مې وایه سلام تشکر ورور تشکر وایي رشوت دې وخوړ خوله دې سره شوه رشوت دې وخوړ خوله دې سره شوه څه شو د شکرانې چرګانې ډېر خوړل بیا یې ووایم وایي رشوت دې وخوړ خوله دې سره شوه د شکرانې چرګانې ډېر خوړلي دي او بله لنډۍ ده وایي رشوت دې وخوړ خوله دې سره شوه رشوت دې وخوړ خوله دې سره شوه خېټه دې غټه شه چې ټنګ ویم جګېدی شي که کومک در سره وکړه یاره الله کومک دې چې کړی وه خورېږړه دا زما د وس کار نه ده یو کس بل راشئ راشه یو کس بلنه دې وکړي خیر جګ بشه ډېره مننه کوم خورېږړه دا چې ویایي چې په شمال خړ پوځي ناروغلل په شمال خړ پوځي ناروغلل جانانه ما د چا مناله دې چکمکي صاحب څخه ډېره مننه کې چې تاسو ته دا ښکلی شعر ضرور و د پروګرام په دې برخه کې به یې سور ویر کې میږي بل تکړه شاعر دی منلی شاعر دی د هغه کتابونه خې ډېر وغولې دي خو پیدا کېږي نه ځکه چې خلک یې وخولي ډېر نو دا شاعر دی شلغمګل ښکلی شعر در وړاندې کړو مننه انانسر صاحب ډېره مننه چې ما ته دې په وخت راکړه ځکه چې وخت راغلم شاعران نه مننه صاحبانو داسې نه تاسو وخت ونیسم ستاسو اجازه یو غزل دی لنډ اجازه ده اجازه وایي چې تراته چمچه چمچه تراته چمچه چمچه کوه زه به بنا کړم راکه کاغذونه راکه اسنادونه د درواغ د امضا کړم راکه اسنادونه تراته چمچه چمچه تراته چمچه چمچه کوه زه به بنا کړم راکه اسنادونه د درواغو د رښتیا کړم راکه اسنادونه ډېره مننه شعر ته ورځو د شعر عنوان دی چټلي پوزه مې تړلي بوی راځي له چټلي قربان شم له سوزي ستا زار شم دوکانداره
د لارې ټیکاداره ټول پیدرونه دې بند کړي په پیټي او زاشم ستا د هاټي مننه وایي چې دا څومره چټلي ده په خر کې بدبویي ده موزې ځان ته پیدا کړه چې په پښو نه کې څپلی قربان شم ښاروالی رښتیني کسبانو تاسو یې ګورئ مسلمانو موچان ورته راغلی ټورنمنټ دی د نړۍ قربان شم کسابی ډېره مننه ارشاد د څو دي هوټلونه تاسو ووایئ ډالونه د څو دي هوټلونه تاسو ووایئ ډالونه په خلکو باندې پلوري د 3 ورځې ترکارۍ قربان شم بې انصافۍ ډېره مننه تاسو توجهونه بخله غواړم خو وزن سره زیات شي وایي چې په مسافر مې زړه نه سو په مسافر دې زړه نه سو په مسافر مې زړه نه سو مو ته هغه خبره بیا وکړم شرشنګل څخه ډیره مننه کو چې تاسو ته دا ښکلی شعر ضرور و په رښتیا چې ښکلی شاعر دی دا خو موږ ډېر قیمتي شاعر دی دا کتابونه خو مو مخکې تاسو ته وښیل چې ډېر کتابونه یې چاپ دي خو یوه پیره موږ یو ډلی دی نه ځکه چې سم دي که نه ته راغلی نه وي بیا ورک شي جس که خیر وي د پروګرام په دې برخه کې موږ ور ورکوي بل تکړه شاعر دی چې وخت نو زه دې څه صفات ته وکړم چې د ده د څېرې سره اشنا وای دا شاعر دی شینګلای شینګلای زه خو وایم چې روبې خوري که څه خوږه به که څه شینګلای لګېږي چې دا وي چې څه پکې ده هر څه یې داسې راوي ته څه فایده روب راوي مننه قدرمنو حضارو السلام علیکم وعلیکم سلام راغلي شاعرانو ادیبانو او د ادب د بڼ ګلانو څومره ښه شعر ټک ورته وکړئ ډېره مننه نو زه په ترانم کې به درته وایم که ارشاد نو ادا ده چې ایمو جانانا د چا خاک ویلې خورې ایمو جانانا د چا خاک ویلې خورې حال کې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې حال کې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې چې دا غتوي دا عادت ګرځوي چې دا غتوي دا عادت ګرځوي بیا بو په سر باندې کو تاک ویلې خورې حال کې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې تشویق وای شپېته کلن یې اوس تو با تېره کا شپېته کلن یې اوس تو با تېره کا په جهان بو پلک چټاک ویلې خورې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې حال کې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې ځوانان غخونه لري ګرم خونه دي ځوانان غخونه لري ګرم خونه دي او تخپل اړوب خورا نو مټاک ویلې خورې مننه حال کې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې دې کې مې خپل نوم یاد کړی وی پیماله ګرام یې چې پلو درته شته پیماله ګرام یې چې پلو دې ته شته وی فشار خو نه لرې سکوړاک ویلې خورې حال کې په مو جانانه دی بل وای دی مو جانانه دی چا خاک ویلې خورې حال کې په خاک خورې ته نه خاک ویلې خورې نه په انصاف خدیش کې شي نه سړیا تاسو کوره چې یاره خو تو ته خو زه کومه لیم چې داسې نه وي چې دا چپانان دې پرې کې دا نه چپانه خو نه دې پرې کومه خو داسې د جذب دې یې نه ته جام سره کې کوم چې کومه دې ودارېږه وای جګ شوم بس مو مې کړه زړه مې واخیست زړه دې ما خو که زه نه دې له لوړه بس چې ته لوړ شي ډېره بهتره وي بیا یې چې وخی تشویق کنه بیا یې چې په جګه غره کې مې مارګای کې په جګه په جګه غره کې مې مارګای کې بیا داسې ما بیا چې نه ده پیژانه
شینګولي څخه ډېره مننه کوم چې دا تاسو ته د ښکلی شعر درور و د ډېر په خورۍ جوړ کړی او د ځله ځله شعرونه خو د سپږمۍ سره ستېرې سره لیکلي وي تاسو ته ښه پته وه بل میږي شاعر لري چې ډېر قدرمن شاعر دی د دریابه د تال نه شعرونه راخولي په نړۍ کې ګرځېدلی شاعر دی خو حال کې څه نه دي ویلي چې میږ اودلی دی خو هېڅ پې تاسو ته میږ در وښایي دغه شاعر نوم دی چې چلی صاحب مننه ژوندي اوسئ چلی صاحب چې څومره چې چل کې وایي که نه د حاضرینو په اجازه دوستانو یو بیت دی وایي چې نه پوهېږم خلکه چې د مینه خلک څنګه کي نه پوهېږم خلکه چې د مینه خلک څنګه کي خورشه شله خدا خو اصونه کیسه د باز خالي وبلته خوله سره جنګه کې بل شعر دی وایي چې رشوت ته دې نیولې وازه خوله لکه جرړو او رشوت ته دې نیولې وازه خوله لکه جرړو په فکر کې دې ګرځي پله په پله لکه جرړو یاره چې کله چې فولکلور در آیات کړو بالکل صحیح مننه ستاسو د تشویق نه او بل وایي چې اخر دغه وطن دی جوړو به قتل به دغه کار وي او اخر دغه وطن دی جوړو به او قتل به دا کړو او چې جوړ به مجيبونه وي د غله لکه جوړو وایي چې دقیقې نه پتشي سمندر ترې نه جوړ شوی پتشي سمندر ترې نه جوړ شوی او دقیقې نه پتشي سمندر ترې نه جوړ شوی د خېټې نه دې جوړه ده نله لکه جوړو یو بل شعر دی وایي چې څه مزې چرچې دي په لښتیو کې څه مزې چرچې دي په لښتیو کې او ښې ډېرې خلدې دي په لښتیو کې او بیا وایي چې داسې لینونه پکې تېر کړي دي داسې لینونه پکې تېر کړي دي مور چې که ټمټې دي په لښتیو او بیا وایي چې خړې کله کله پاس راوخېږي خړې کله کله پاس راوخېږي کوزې خو پراتې دي په لښتیو بیا وایي چې ځینې لښتي کال کې صفا کېږي نه ځینې لښتي کال کې صفا کېږي نه او جوړې خو وایي چې ځینې لښتي کال کې صفا کېږي نه جوړې کوتړه به هم مورچې دي په لښتي تاسو تکلیف ما کوي خپل چې ګدای شم اوس کیسه نه ده تاسو زنه کیسه تکلیف وی ویایي چې مخاله غوړم نو خسر کې خو څنګه وکي ویایي چې تو چې د شنه شلې پخېږي تو چې د شنه شلې پخېږي تیرې چې پکې تا څنګه شي په ورسي نه د چلی صاحب له زه ډېره مننه کوم چې تاسو ته دا ښکلی شعر درور و مو مخکې دا کیسه کړې وه چې دا د ځینې شعرونه د ځینې ټکي د ریبۍ تال نرخېږي واقعیت و زه به یو دا موږ سره خپله اجازه وي شعر خو شته یو خو که اجازه روکوئ ویایي چې دا ناسته چې پړسېږي که چې ښه خاروک د کړی دی دا ناسته چې پړسېږي که چې ښه خاروک د کړی دی او ژوند ستړی ستړی دی دا ته چې سره تلېږې دا ته چې نه تم کېږې دا ته چې سره تلېږې دا ته چې نه تم کېږې په توندې زه یم پوه چې که چې پړی د خوړلی دی ژوند ستړی ستړی دی په غوی کې دې ماړه کړه ګډګۍ دې ښه پستا کړه په غوی کې دې ماړه کړه ګډګۍ دې ښه پستا کړه دوسرا بادا نه برېښي واسکاټ ته ستر ګنډلی دی باز ته دا سترخېټ یا د واسکاټ ته لټ کې پیره کا باز ته دا سترخېټ یا د واسکاټ ته لټ کې پیره کا ګور ګور په ملا کې درې مې که چې ښه ډېر دې څټلی دی
ښه پوهېږم خو نه پوهېږم د خپرونې قدرمنه مینهوالې دغه وایي موږ مشاعره چې موږ تاسو ته در وروړوله تر بیا چې موږ داسې د وړه شعرونو ته وظیفه کېږي تاسو په لویه مهربانه خدای سپارو